اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چینل ته ښه راغلاست درته وایم. ولی شي جدو له منځه لاړه شي. جدو هغه مریضي ده چې د دې علاج په درمل او طبابت سره نه کیږي، بلکې د دې علاج په قرآن کریم سره کیږي. یعنی نو دا طریقه نو هغه طریقه زه تاسو ته ښیم، په دا طریقه تاسو وازمئ او دغه د قرآني آیتونه دي د په واسطه جدو له منځه یوسئ. انشاءالله په سلو کې 100% د دې طریقې په ازمایلو سره به جدو له منځه لاړه شي. اولنی کوم چې تاسو ګورئ دغه آیتونه چې د سورت اعراف آیتونه دي، دا آیتونه به تاسو په قرآن کریم کې یا د دې عکس واخلئ یا په قرآن کریم کې، نو دا آیتونه به ولیکئ او به وایئ بسم الله الرحمن الرحیم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. دا آیتونه به ولیکئ په کاغذ باندې او هم په یو ګلاس کې به اوبه راواخلئ او به پرې دم کئ او دا به هم ولیکئ. د دې په څنګ کې به صورت فاتحه ولیکئ. دا صورت فاتحه به ولیکئ او هم به اوبه پرې دم کئ. صورت فاتحه به کاغذ باندې ولیکئ. د دې په څنګ کې بیا صورت اخلاص ولیکئ. دا به هم په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دې څنګ کې به یو بل صورت کافرون ولیکئ کاغذ باندې او دا به هم ولیکئ. د دې په څنګ کې به صورت فلق ولیکئ. کله چې دا ولیکئ وروستی آیت صورت به هم صورت ناس ولیکئ. یعنی صورت اعراف ټول ولیکئ. کلم چې ولیکل یو په داسې قلم سره به ولیکئ چې هغه لیکل په اوبو کې ړنګېږي، نو دا به یو کاغذ باندې ولیکئ یا په 2 کاغذ باندې په دې اوبو کې به خل کئ. بیا به دې ته آب زمزم هم ور واچوئ. کله چې آب زمزم ور اچوئ او د اوبه قلم د په دې آیتونو سره د اوبه دم کئ او کاغذ په دې کې ښه خل کئ. د کوم آیتونه مې چې ولیکل چې ښه خل شي او کاغذ رنګ په اوبو کې خل شي، بیا د اوبه د هغه کس چا باندې جادو شوي ده هغه په سر واچوئ او نور دې څښي او د څه وخت لپاره چې دا اوبه وڅښي انشاءالله الرحمن جادو به له منځه لاړه شي. نو که چا زموږ چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل یا ګنټې نشان وهئ او ویډیو لایک کړئ او که چیرې نور معلومات غواړئ چې پړه